ولسمشر غني ساتونکی مقصودي چا ووژه؟ حکومت ولې دغه موضوع پټه کړې؟ د پردې تر شا څه روان دي؟ دلته ټول حقیقتونه کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو په خیر. د ولسمشر ساتونکی قیام مقصودي چا ترور کړ؟ قیام مقصودي د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ترور شو. تردمګړی د دغه ترور په تړاو حکومت پټه خوله دی او نه یې هم دغه مهم امنیتي چارواکي د ترور پوره چاته په غاړه ورکړې. هیڅ یوې ډلې تردمګړی د قیام مقصودي د مرګ پړه نه ده منلې، خو تر اوسه پوښتنه دا ده چې دا مهم کس چا او ولې ترور کړ. که څه هم دې پوښتنې تردمګړی اسانه ځواب نشته، خو د ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د چاودنو په تړاو داسې خبرونه راڅرګند شول چې ګواکې دا ډیزاین شوې چاودنې وي، ځکه د هغو چاودنو په تړاو هر څه ورک شول. د افغانستان د حکومت منتقدینو نیوکې کولې چې ګواکې دغه چاودنو تر شا د افغانستان د استخباراتو د پخواني مشر او د اوسني مرستیال امرالله صالح لاس و، خو دا خبر او د دغو چاودنو پلټنه پاتې شوه او ورسره چا مخامخ امرالله صالح ته هم د پړې ګوته په رسمي ډول ونه نیوله. په کابل کې د افغانستان د استخباراتو یو پخوانی مامور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، خبریال ډاټ کام ته وویل چې د قیام مقصودي مرموز ترور ښایي د ارګ په خوا کې د اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال له شویو چاودنو سره تړاو ولري. دغه استخباراتي مامور ویلي دا جوته ده چې د اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال چاودنې طرحه شوی عمل و، خو استخبارات کله کله داسې پیښې کوي، خو دا ډول پیښو طرحان هغه کسان له منځه وړي چې دا ډول عملونو اجرا کړي. د پخواني امنیتي چارواکي په اشارو کې داسې پوښتنې وزېږولې چې ګواکې ښایي دا کار په حکومت کې د دننه کړی. که څه هم تر اوسه لا هم د دغه امنیتي ساتونکي د ترور په تړاو ډیر معلومات نه دي رابرسېره شوي، خو دغه وژنې وروسته ډیر افغانانو ته اندېښنې ورولاړې شوې چې ولې یو داسې مهم امنیتي افسر په نښه شي. خبریال ادارې هڅه وکړه چې دغه مهم امنیتي چارواکي د ترور په تړاو د ارګ غبرګون ترلاسه کړي، خو د ارګ د مطبوعاتي ټیم یو غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، خبریال ډاټ کام ته یوازې د دې خبرې تایید وکړ چې په پغمان کې د ولسمشر په امنیتي ګارډ برید شوی او له نور تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. څارونکي له حکومته غواړي چې حکومت باید د ښاغلي مقصودي دوسیه د ترهګرۍ پیښې په نوم بنده نه کړي او د دغه خبرې اصلي سرچینه وسپړي. دا وه زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.